زه ملګرو ته بار بار وایم انسان چې کمال ته رسېږي دا هلته رسېږي چې د بل دعا پسې شي. حضرت سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اکا زوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تلو دی د 14 کالو د عمر و، لکن د علم په حیثیت کې د لویو صحابه او استاد و. حبر الامت رئیس المفسرین مقام خدای پاک ورکړی و. د دې عمده وجه دا وه چې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر و. د ده ترور خاله د نبی علیه الصلاة والسلام کورواله وه او په هغه شپه چې دی د هغې په کور کې و ان حضرت صلی الله علیه وسلم هغه د ښځو په عذر باندې معذوره وه. د حیض حالات یې وو چې داسې نه چې د نبي علیه الصلاة والسلام د منافعو نه دی حائل واقع شي. د هغې په شپه د هغې په کور کې شپه تېروي او خپلې خاله ته وایي چې زه نن شپه تا په کور کې تېروم. او مطلب دا و چې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم د شپې عمل زده کړي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شپه کې څنګه عمل کوي. کوچنی ماشوم ده. هغه ورته وایي چې زموږ په کور کې بسترې نشته، یو پوستین ده چې زه ان حضرت صلی الله علیه وسلم په بېدېږو. دی ورته وایي زه په خاوره باندې بېدېږم، په مځکه باندې. هغه ورته یو بالښت د جومات د سر په هغه باندې ږدو. وایي تاسې په دا ورده طرف باندې سر دی، زه په دا ساره باندې دغه طرف نه سر ږدم. چې کله ان حضرت صلی الله علیه وسلم یو وخت کې د شپې د عبادت لپاره پورته کېږي، ده دا شپه ټوله په انتظار تېره کړې، خوب یې نه ده کړی. ان حضرت صلی الله علیه وسلم لاړ د خوشبویي ځای ته. د ان حضرت صلی الله علیه وسلم قضای حاجت پاک و خوشبویه و. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې موږ تاسو په اصطلاح لیټرین ورته ویل کېږي چې کله به ان حضرت صلی الله علیه وسلم هلته لاړ چې دی به راووت، زه به قصدن ورتلم چې د ده قضای حاجت ووینم. ما د ده قضای حاجت نه ده لیدلی، نه کاله ام المؤمنین د ده سره ګډ زندګي کوي. ما د ان حضرت صلی الله علیه وسلم قضای حاجت نه ده لیدلی. د ده قضای حاجت په مځکې خپله سینه کې دفن کړی و، سینه کې به یې ځای ورکړی و، پټ به و، خو صرف د مشکو غوندې خوشبویي به هلته پورته کېده. ځکه موږ ته استادان د ان حضرت صلی الله علیه وسلم د هغه ضرورت انساني د ادایګي بیان چې کوي، فباله خوشبویي یې وکړه. نو ان حضرت صلی الله علیه وسلم د خوشبویي د ادایګي دپاره لاړ. کناره به د دین بیت الخلا ته دی سوچ کوي چې نن الله تا ته موقع درکړه، د ان حضرت صلی الله علیه وسلم په کور کې موجود دی، د خدمت موقع ده. ان حضرت صلی الله علیه وسلم به اوس اودس کوي. نو دلته انتظار ونه کړ چې ودرې ان حضرت صلی الله علیه وسلم چې راوځي بیا دی اوبه وغواړي، زه به اوچت ورپورته شم، د ده دپاره به د اوبو بندوبست وکړم. نه، خو دا په دې پوهېږم چې دی خو اودس ته ضرورت لري، اودس کوي. چاته چې د خدمت موقع پیدا شوه، هغه پاچي کې یو متل راځي، وایي نیکي وفرسش. په نیکي کې هم سړی پوښتنه کوي چې نیک کار وکړم که نه وکړم. نیکي پوښتنه نه غواړي، سات نه غواړي. د موقع نه استفاده پکار چې باید سړی د موقع نه استفاده وکړي. نو دی اوچت چوک شو، د ژینې اوبه راوایستې. بیا اوس دلته درې صورتونه دي. یو دا چې اننې لیټرین ته اوبه پسې ورننباسي. یو دا چې د لیټرین په اوبه کې ورته ودرېږي تر هغه وخته پورې چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم راوځي. یو دا چې اوبه هلته نږدې پرېږدي او دی لرې لاړ شي.
ام خدمت کوي اوس تاسې فکر وکړئ ام ادب کوي اوبه یې راواخیستې د نوې ورتګ مناسب نه ده ځکه دلته خو عورت لوڅ وي نږدې درېدل مناسب نه ده اگر که ان حضرت صلی الله علیه وسلم مبرا او پاک عن کثیر ما یستر عنا دا چې موږ د بدن نه هوا وځي صوت او اواز پیدا کېږي د دغه نبي علیه السلام محفوظ و خو بیا هم د ادب تقاضا دا ده چې هغه د قضای حاجت ځای ته چې څوک ننوتلی نږدې باید ورته ونه درېږي نو ورغلې اوبه یې هلته کښېښوې او دی لرې ته لاړ ان حضرت صلی الله علیه وسلم راووت ګوري اوبه پرتې دي د اوداسه زړه نهایت زیات خوشحاله شو او بیا د خپلې بیبي مبارکې د مزو ته چې مور ام المؤمنینه پوښتنه کوي دا اوبه درته چا کښېښوې هغه ورته هذا الغلام هلک ته دغه کوچني ماشوم دا کار وکړه ان حضرت صلی الله علیه وسلم په دې خدمت او په دې ادب باندې د ده نه خوشحاله شو دستي دعا ورته وکړه الله ته دته د قرآن عظیم شان علم ورکړي بیا چې حضرت صلی الله علیه وسلم اودس کې راځي په لمانځه درېږي ابن عباس رضی الله تعالی عنهم لاړ اودس یې وکړو راغی د ان حضرت صلی الله علیه وسلم په چپه طرف کې ورسره ودرېدو د جمع لمونځ کې چې مقتدي یو وي نو مسله دا ده چې هغه په شي طرف باندې درېږي د امام دی په چپ طرف باندې ودرېدو نفل په جمع چې علی سبیل تداعی نه وي اذان نه ورته کوي دغه چې په جمع باندې یو دوه درې نفره نفل کوي روا نو نفلي لمونځ د شپې تهجد ده دی راغی په چپ طرف باندې ودرېدو ان حضرت صلی الله علیه وسلم د چپ طرف نه راوګرځو په خپل شي طرف کې ورسره ودرو او د خپل ځان سره برابر ودرو حضرت سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیرته په شا کېږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قدمو مبارکو سره خپل قدمونه نه برابروي د هغه د پوندو سره خپل د پښې د نوک انداز برابري کوي قدم یو قدم ته شاته کېږي کله چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم لمونځ کوي د لمانځه نه بعد بیا د ده نه پوښتنه کوي ما ته د خپل ځان سره نږدې درولې ته ولې په شا شوې دی ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله رسول او زه یو عادي انسان دا چیرې ما ته مناسب ده چې زه د تا سره برابر ودرېږم ان حضرت صلی الله علیه وسلم ته دا د ده د ماشوموالي په حال کې دغه ادب خوند ورکړ او بیا یې د ډېر شفقت نه په خپله سینه مبارکه کې دا ای استاد شفقت دی الله دې موږ دپاره منظور وګرځوي تا چې اوس لیده چې ده زه په خپل غېږ کې نیوم په خپله غېږ کې ونیو او بیا ورته دعا کوي چې اللهم علمه الکتاب خدایه ده ته د قرآن عظیم شان علم ورکړي د فیوزاتو د نقل کولو چې د کوم چا د سینې نه بلې سینې ته فیض نقل کېږي یوه طریقه دا په غېږ کې نیول دي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې اوله ورځ د وحی 15 آیاتونه درته راځي اقرأ باسم ربک الذي خلق حضرت جبرائیل امین درته وی اقرأ ووایه دی ورته په عذر کې وی ما انا بقارئ زه قاري نه یم نبي الامي تر 40 کاله یو حرف تعلیم د چا نه نه و کړی حضرت جبرائیل علیه السلام دا په خپل غېږ کې نیسي دا چې په خپل غېږ کې او نهایت یې زیاتې کلکوي بیا یې خوشې کوي بیا ورته اقرأ بیا هغه ورته عذر کوي ما انا بقارئ بیا یې جبرائیل علیه السلام په خپل غېږ مبارکې کلکوي بیا یې خوشې کوي ورته اقرأ دی بیا ورته عذر کوي ما انا بقارئ خبرې ودې دي دا چې عام مسلمانان هم په پوه شي عوام هم په پوه شي په داسې طرز به وغږېږو دریم وارې بیا په غېږ کې کلکوي او د اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم وعلم الانسان ما لم يعلم د جبرائیل علیه السلام په دا شینې کلکولو کې مطلب څه و
نو وایي درې وارې توجه وکړه ان حضرت صلی الله علیه وسلم ته د خپلې سینې نه یې په یو ذات سینې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم ته منتقل کړه په دې بحث کې وغږېږو بیا ډېره خبره وکړي